ملت ته د ولسمشر غني مهمه وینا څه یې وویل او څه یې وکړل مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګران اورېدونکو السلام علیکم. افغان حکومت پریکړه کړې چې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو 48 کلن تیموتی ویکس او 80 کلن کیون کینګ په بدل کې چې د 2014 میلادي کال په اګست کې د وسلوالو طالبانو له لوري تختول شوي و 3 مهم طالب چارواکي له زندان آزاد کړي. په یادو کسانو کې د انس حقاني په شمول چې د حقاني شبکې د بنسټګر جلال الدین حقاني زوی او د وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو برابرونکی دی. مالی خان زدران د حقاني شبکې اوسني مشر سراج الدین حقاني ماما او عبدالرشید عمري چې د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر غړي مولوي محمد نبي عمري ورور دی هم شامل دی. ولسمشر غني چې نن د یادو کسانو د خلاصون په اړه ملت ته وینا کوله وویل دا پریکړې له ټولو نړیوالو شریکانو سره په مشورې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خلاصون او دغه راز له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو پیلولو ته د فرصت جوړونې په هدف کړې ده. ولسمشر غني په دې اړه خپله وینا کې زیاته کړه ما تل ویلي چې موږ باعزته سوله غواړو دا قیمت د باعزتې سولې او د جمهوریت د بقا لپاره پرې کوو. ولسمشر غني زیاته کړې له خپلو ټولو نړیوالو شریکانو سره یې په سلا مشورو کې دا یقیني کړې ده چې د یادو طالب چارواکو په خلاصون سره به د دې ډلې صفوف نه پیاوړي کیږي. بلخوا د افغان حکومت یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې یاد طالب زندانیان د بهرنیو استادانو د روغتیایي وضعیت په اړه د ډاډ ترلاسه کېدو او تر خوشي کېدو وروسته په مشروط ډول د امریکا د CIA ادارې تر نظر لاندې یو دریم ګړي هیواد ته سپارل کیږي. دغه سرچینې همدارنګه زیاته کړه چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیلېدو تر تضمین وروسته به یا طالب بندیان د CIA له نظارت څخه هم آزاد شي. اوس جالبه دا ده چې یو وار له حکومت او ښکېل غاړو غواړو چې هر ممکن نرمښت وښیي ترڅو د سولې لپاره لاره هواره شي او بلخوا اوس چې اشرف غني او حکومت یو سخت او لوی ګام اخیستی اوس زموږ ځینې افغانان غني ته پیغورونه ورکوي چې د حقاني ازادېدل خو ستا لپاره سره کرښه وه. اوس د دا پرېکړه څنګه متحدینو در باندې ومنله؟ د حقاني خلاصول هېڅکله هم د ماتې یا د غلامۍ یا د تسلیمۍ په معنا نه ده بلکې دا د ولسمشر لا ښه نیت او د سولې لپاره لا ژمنتیا ښیي. موږ د سولې په برخه کې د هر ممکن ګام د پورته کېدو هرکلی کوو او د ولسمشر غني د سولې په اړه د 7 مادیزې طرحې څخه ملاتړ اعلانوو چې یو پکې بین الافغاني خبرې دي او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو لپاره د ولسمشر له دې ګام څخه هرکلی کوو. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.